ای غافل بنده او ای نازوانه انسانه، د یو ټیټ پوړي انسان ته چې له کبر او غروره ډک وي او هیڅ یې له وسه نه کېږي، څومره ټیټو پاس کېږي، څومره ورسره د اړیکو جوړولو کوښښ کوي، خو له خپل خالق عز وجل چې دغه انسان ته چې څه ورکړي تا ته یې درکولی شي، ولې ترې بې پروا یې؟ همدومره چاپلوسي او همدومره اړیکو جوړولو کوښښ له الله تعالی سره وکړه، والله په دنیا او آخرت به آباد دی. افسوس دی، صد افسوس دی د هغه انسان په حق کې چې کله د انسان ته دومره ټیټو پاس کېږي او د دغه د انسان چې دی ورته چاپلوسي کوي د هغه خالق نه بې پروا شي. زموږ مهربانه رب چیرته دی؟ پخپله یې ځواب درته وایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وای ای پیغمبره کله چې ستانه یا دوی ته پوښتنه پیدا کېږي چې زما رب چیرته دی، نو دوی ته ووایه چې تاسې ته ډېر نږدې دی. که دوی چیرته زما بلنه کوي یا ما غواړي یا غواړي دعا وکړي او ما ځان ته وروبولي، نو زه د دوی دعا اورم او هر څوک چې هر څه غواړي هغه ورکوم. نو دوی ته هم ښایي چې زما بلنه ومني، کیدای شي چې ایمان راوړي په دې کار باندې او ایمانونه قوي شي. الله پاک چې دومره لوی ځواک، قدرت او هر څه لري، تا ته وایي چې تا ته ښایي زما بلنه ومنه، له تا غواړي چې بلنه یې ومنه، درته وایي چې زه خو آماده یم، هر څه ستا په ګټه سره خو منو، ته خو زما بلنه ومنه. پوهېږې الله تعالی څومره تا ته نږدې دی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. دا انسان موږ پیدا کړی دی او د ده د زړه په وسوسو پوهېږو او موږ ده ته د دې شارک نه هم نږدې یو. نو انسان نه تیر شه، خپل خالق ته رجوع وکړه، هر څه چې غواړي درکوي. د هغه په خزانو کې تا ته د یو څه په درکولو هیڅ کمی نه راځي. د انسانانو بې پروا شه او خپل خالق ته رجوع وکړه. که د تمه د بنده له دره پرېکړه، پادشاهي د مبارک شه که ګدایي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.